ها مازدیګر څنګه تېرېږي یار؟ الحمدلله یار شکر بالکل ایوان سورونه برابر دي. په پیسو څه کې زویه؟ څه میوه پیالې؟ ځه مړه یې او دا واله ځان له میوه واله زه به زه کور ته شه بله. مړه یار دومره غلط کار دی وکړو. هغه څنګه عمران صاحب؟ څوک د ماشومانو له داسې پیسې نه ورکوي بیا د هغه په مخ کې ته نسوار او مخلي اچې پته نه لګي دا دوکان کې ځان له به دې پیسو باندې څه شی اخلي. په خپله به دې دوکان ته بېولی هلته به دې له ښه ښه څیزونه اخیستي وو. او یار دا کار خو غلط وشو. د ماشومانو په مخ کې بالکل نشې مشې کول نه دي په کار. خو زه یې دا 10 منټه پس راځي د دې خبرې پته به ولګي. نسوار راکړه. بچیه به نسوار څه کړي؟ پلار نه ویله. پلار له یوړې خو چې ته ځان نه ولګي. صحیح ده؟ صحیح ده. تاپیان امرا تاپیان امرا بس دغه مسلې دي یارانو. بس صحیح ده که نه. خو به څه به کوې مړه دا خو دنیا ده نو چې ماشومانو له پیسې نه ورکوې سکول ته نه لېږې فیس نه ورکوې نو څه به کوې؟ ډګر علي څه دې واخیستو؟ دا وګوره تا ته ما نه ویل د خدای بنده اوسني واړه هوښیار دي. تا ته ما نه وې لکه ته په دې څه کوې؟ ته چې نسوار نو زه خو نسوار خو به کومه خو ته ولې کوې؟ دا تا چا له راوړو؟ نو دا ښه شیز خو نه دی که نه بچې دا ته مه کوه. ته ځه شابه کور ته ځه زه به تاسو ماښام خبرې کوم شابه زر ځه. تا ته ما ویل چې ماشومانو له پیسې مه ورکوه د هغو بې دقه حال وي. او که نه یار عمران خیرخوا صاحب زه خو د خپل ضمیر ډېر ملامته کړم یار. داسې هر سړي لم په کار دي که نه. هسې شریف الله صاحب تاسو دې باره کې ذاکي صاحب ته څه نن وایي؟ سبا معاشره ډېره خرابه ده. ماشومانو لکه ډېر د پیسو عادت او دا شیونه مینه مه ورکوئ. نه وله د غټ موبایل داسې عادت ورکوئ. په دې کې نن سبا کوم ماشومان دي دا ډېر خرابتیا طرف ته روان دي. د تعلیم نه اخوا دي. لکه تعلیم نن سبا ډېر کم دی. نو تاسو به دا مهرباني وکړئ چې بچو له پیسې کمې او چې ورکوئ هم نو دا په دې پسې لازم تاسو دا تفتیش کوئ چې دا پیسې باندې د هلک څه کوي. او یار دا خبره ټیک ده. دې په ځای موږ کتاب قلم راوالو ماشومانو له ورکو. دا د دې پیسو په ځای دله ما ښه څیزونه شو راوړی که نه چې دله ما راوړي وي نن به ده نسوار نه راغستل. د ده به مستقبل سهار له به بیا سګرېټ څکي بیا به بله نشه کوي. صحیح خبره ده. سکیر الله صاحب تاسو څه دی؟ زه به دا ووایم چې دا د والدینو خپل غلطي دی چې په هغو پسې انکوایري نه کوي. دا ول د 10 په ځای 20 روپۍ ورکړي نو 10 روپۍ هغې په خپل کار راولي پنسل کاپي پې والي په 10 روپۍ باندې هغه یا نسوار والي یا بې بله ګندګیري والي. نو نن سبا دا میوه هم چې کومه ده که په دې کې چڼهچور شو یا دا چیپ شو دا هم ښه شی نه دی که نه. نو چې دا داسې شی الي چې د والدین داسې شی کوي چې کنټرول پسې چاته پسې انکوایري کوي او ماشوم پسې لګوي یا بل د هغې نه غټ کول کم کس چې هغه ته وایي چې یاره زما د دې بچي خیال اوسه ساتئ چې دا څه شی دي په دې روکو باندې که نه. دا په دې کې غونډه غلطي د مور او پلار هم کېدی شي. یقیني خبره بس دا غونډه غلطي زمونږ ده چې ماشومانو له پیسې ورکول یا ستاسو ده ځکه چې تاسو وله د 10 په ځای 20 روپۍ ورکړي چې لاړ شه په دې باندې ځان له میوه واخله. لیکن تا ته ما په سټارټ کې ومویل چې په خپله یې بوځه دوکان ته ښه څیزونه وله واله ښه هر څه وله واله او په خپله یې بوځه. باقي خبره ده یار دا ما ومنله او انشاءالله نیکسټ به زه کوشش دا کوم چې دې له ښه تعلیم ورکړم ښه تربیت وله ورکړم او انشاءالله نغدې پیسې به زه دې له نه ورکوم. دې له به زه د خوراک کوم اشیا چې دي هغه راوړم. بالکل ماشومان چې دي نو بالکل څنګه چې تاسو وویله د دې مثال د شنې لښتې دی دا چې هر سیټ ته اړی راړی نو دا هغې ته وړي. نو کوشش د مور او پلار له دا پکار دي چې دا موږ ښه سایډ ته واړو ښه ډایرکشن وله ورکړو ښه ترغیب وله ورکړو او ښه ترغیب دغه دی چې موږ ورته دیني سبق ورکړو. دیني سبق سره سره موږ دنیایي تعلیم ورکړو. نو دا به د روان فیوچر کې خپل مستقبل سلیکټ کولی شي. خپل ښه او بد به په ښه شان سره ګڼلی شي پېژندلی به شي. نو کوشش کول پکار دي چې مور او پلار د خپل سټوډنټان چې دي نو دا تعلیم طرف ته توجه ورکول پکار دي په نسبت د دې چې دا د منشیاتو عادي شي. د منشیاتو چې عادي شي نو دا به روان بیا مطلب نه دی چا په قتل باندې اثر کوي نه مطلب دا دی چې په غلا ډاکه باندې څه اثر کوي ځکه چې هغه ته دغه شیزونو کې بیا خپل فیوچر ښکاري او خپله زندګي ښکاري. نو کوشش وکړئ څومره کسان هم چې دا ویډیو ګوري او د هغه بچي نو کوشش وکړئ چې دا خپل بچي دی دا تعلیم سیټ ته راولي. مننه شکریه. تھینک یو سو مچ شهزاد بھائی ډیره زیاته شکریا ستاسو هم او چې څومره ملګري مونږ ګوري مونږ برداشت کوي نو بالکل جناب د هغې یو جهان مننه شکریا. وخت راغلی دی د جدایي او الله دې نه کړي چې دا جدایي د ډېر ټایم دپاره چې تر بل پروګرام پورې راکړئ اجازت په دې دعا سره چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. مونږ په خپلو دعاګانو کې ساتئ د لوی الله فل امان. پاکستان زنده باد.
تور صاحب زموږ ملګری دی سلیمان سالار نوم یې او ملګرو ته چغله چینل لیک سبسکرایب کی باجوړ باندې چینل چلی ډیر تکلا دې ډیر ار یو کار کوي ریپورټینګ هم ډیر کار کوي الګه سلیمان سالار دی ډیر بهترین ویډیو جوړی الګه دې لایک او فالو کې تاسو ته پیسې ملاويږي مړه دا پوریو دا لار راسم نن سبا کولو دا نو دا پښتانه پکې مخ یو کې پنجابیان بدن سره راسوروي والسلام دا سلیمان سالار د پر باجوړ سره تر څو ته موږ د چینل لیک سبسکرایب